امریکایانو هم ومنله چې مشرانو یې افغانستان سره خیانت وکړ. دا چې کابل کې د امریکا پخوانی ډیپلوماټ په دې اړه نور څه ویلي، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امریکایي ډیپلوماټان وایي امریکا له افغانستان سره خیانت کړی دی. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر هوګو لارنس وایي امریکا د افغانستان پر وړاندې پر خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. د په وینا امریکایي چارواکو له افغانستان سره د کړو ژمنو په نه عملي کولو د افغانستان او افغانانو پر وړاندې خیانت کړی او دا یو نه بخښل کیدونکی جنایت دی. د په خبره د افغانستان په اړه ټرمپ بې پروا پریکړې او د بایډن له لوري د ټرمپ د ماموریت ادامه د افغانستان د سقوط او په دغه هیواد کې د اوسني وضعیت لامل شوه. نوموړي په افغانستان کې د لاسته راوړنو له منځه تلل د افسوس وړ مسله بللې ده او د دې هر څه پړه د امریکا مشرانو پر اوږو اچولې ده. یادونه ده چې تېره ورځ د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې تل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کوي او اوسني ولسمشر جو بایډن ملامت بولي، دا ځل یې د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو پر لوی درستیز خوله خلاصه کړې ده او هغه یې احمق بللی دی. ټرمپ ویلي چې مارک میلي احمق و ځکه چې هغه د میلیارډونو ډالرو په ارزښت خورا ګران بیه او حساس پوځي وسایل په افغانستان کې پریښي دي. هغه ویلي چې په دې حساسو وسایلو کې د امریکا پوځي الوتکې او چورلکې هم شامل دي. نوموړي څرګنده کړې ده چې په دې وسایلو کې داسې الوتکې هم وي چې 50 میلیونه ډالر ارزښت یې لره. د هغه په خبره د پاتې شویو چورلکو ټول ارزښت شاوخوا 29 میلیونه ډالر ته رسیږي. ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی دی چې د غوښتل ټول وسایل راوباسي او یو ځل یې بیا یې پخواني خبره تکراره کړې ده چې په وینا یې که چیرته د په سپینه ماڼۍ کې وای نو نور څه خو پر خپل ځای حتی یو میخ به یې هم په دغه هیواد کې نه وای پریښی. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کومنټ کې ورسره شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.